أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. دا چې سړی مقام دی ولایت ته ځان رسوي، دی الله دوستی ته ځان رسوي، د باطن تزکیه او صفایي کوي، علوم له دنیا حاصلوي، نو په دغه لار کې به تکلیفونه په سړي تېرېږي. الله تعالی وی دی الله نه معاونت غواړه، صبر کا په دا فقر، په دغه لوږو تندو، په دغه مسافرۍ باندې او په لمنځو یا په دعاو باندې استعانت غواړه، الله ته زارۍ کوه چې الله تعالی دغه علوم تا ته نصیب کړي. الله د صابرینو سره ده. صبر حبس النفس، بندول د نفس په خلاف د تقاضا د باندې، دا صبر ډیر غټ شی ده. صبر درې قسمه ده: صبر علی الطاعت، صبر عن المعصیت، صبر علی المصیبت. موږ تاسو خو صرف د مصیبت په وخت کې د صبر خبره کوو. صبر علی الطاعت د المنز، روژه، زکات، حج، جهاد، صدقات، د هر شی په نفس بوج ده. او چې ته یې کوې نفس دې نه پرېږدي، ته به نفس د خپل خلاف د طبیعت نه اړه، صبر خو خلاف د تقاضا دی د باندې، دی به بندوي خپلو خواهشاتو ته به یې نه پرېږدي، دا تکلیفونه به برداشت کوي. ولې؟ صبر به په طاعت کې دا تکلیفونه به برداشت کوي، ځکه جنت پټ په تکلیفو کې ده. حفت الجنة بالمکاره. صبر عن المعصیت، اره ګناه د زړه تقاضا ده، د نفس تقاضا ده، نفس غواړي چې ګناه وکړي، خو ته به نفس بندوي، نه به ور پرېږدي چې ګناه وکړي. ولې؟ که نفس دې پرېښو خواهشاتو ته، جهنم په خواهشاتو کې بیا پټ ده. که خواهشات یې کړه، نو چې څنګه د خواهشات پوره شوه، جهنم ته به ولوېږي. او که تا صبر کو د خواهشاتو نه، دنیا کې د نفس تقاضا عمل ونه کړ، چې څنګه مړ شو، قبر دستی په باغچه د جنت ته ګرځي. دریم قسم صبر په مصیبت ته، تکلیف، لوږه، تنده، مرض، مسکنت، هر څه چې در باندې راځي، الله په هغو باندې ثواب درکوي. ته به د آخرت د ثوابو فکر کې دغه عمل چې د ثواب لحاظ دې وکړه، ګټه دې چې په خیال کې راغله چې اوس سړی روزانه کوي، په روزانه کې لږ پر کې یو اسانه کار وي، سیوري ته وي، خو تنخواه یې کمه وي، یو لمر ته یې تنخواه یې جګه وي. دا د سختې ګرمۍ په موسم کې د جګوالي د تنخواه د وجې نه به خلک هغه ډېرې تنخواه ځای ته ځي که په آرام کې وخت تېروي، خو ګټه یې ډېره ده. دا تکلیف ورته اسانه شي، خو شپږ ګنټې تکلیف ته په ځان یې تېر کړه، بیا په ورځ کې 1000 روپۍ درکوي. نو یې مصیبتو صبر ثواب ډېر ده. نبي علیه السلام په قیامت کې چې هغه د مصیبت زده او خلکو ته کوم ثوابونه الله ورکوي، چا چې په دنیا کې غمونه مصیبتونه نه دردري، چې هغه ثوابونه وویني، هلته په ارمان کې کاش کې په ما داسې تکلیفونه راغلی وای چې د ما د بدن غوښې خلکو په بیاتي رانه پرېوی، خو چې ما ته هم نن خدای پاک داسې ثواب راکړی وای. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، یا کسانو چې تاسې ایمان راوړئ، یعنې ای مؤمنینو مدد وغواړئ تاسې د الله تعالی نه په صبر سره د ګناهو نه ځان ساتئ، په طاعت باندې صبر کوئ، په مصیبت باندې صبر کوئ، نو بیا به دغه مقام د ولایت د الله د دوستي درته نصیب کېږي. ان الله مع الصابرین، بېشکه الله تعالی د صبر کوونکي سره ده، په مدد خپل باندې، په رحمت خپل باندې. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. دا چې د عباداتو په جمله کې ډېر شاق په بدن باندې، ډېر نفس باندې بوج، صبر خو به کوې که نه، خو صبر په طاعت به کوې. په طاعتو کې چې په نفس ډېر بوج د جهاد، ځکه ځان کې ختمېږي، ځان کې ختمېږي. نو الله دې دغه جهاد په عوض کې چې کوم ځان ختمېدن ده، قرباني ده، شهادت د دې مقام ذکر کوي. که ځان ختمېږي خو مقام یې ډېر غټ ده، خو ځان الله درکړی دی دغه دپاره ده چې جنت په پیدا کړي. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، مو وایئ هغه خلکو ته چې کوم شهیدان شوي دي د الله تعالی په لار کې، په جهاد کې، اموات مړي مه ورته وایئ،
بل احیاء بلکې ژوندي دي ولکن لا تشعرون خو تاسو نه پوهېږئ د دې په ژوند باندې. په بدر کې 14 نفره شهیدان شو، الله یې دغه مقام ذکر کړ ځکه خلکو افسوس کوه په دا شهیدانو مخکې شهیدان چا نه ولیدلي، افسوس یې کوه څه ښه ځوان و غریب لاړ، نوی واده یې ورته راوړی و تر پاتې شو، ځواني عمر یې لاړ، دغه باندې افسوسونه شروع شوه. الله وی دغه ته بیخي مړ مه وایئ، دغه ته حقیقي ژوندون نصیب شو. څنګه حقیقي ژوندون نصیب شو؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې شهدا او ارواح ته خدای پکې وجود ورکوي، دغه وجود په برکت دی د عرش عظیم لاندې ګرځي، په جنتو کې ټول وخت میوې خوري، خوراکونه کوي، او د دغه ژوند آثار په ظاهري وجود کې ښکاره کیږي. قبر کې کېږده چې نور کیمیایي مواد نه وي په استعمال کړي، کله خو به د عارض د وجې نه غوښه وجود خرابېږي، کله به واقعي شهید نه وي، موږ ته خو به نیت نه وي معلوم، نیت به یې خراب وي، که نه چې واقعي شهید وي د خدای د رضا دپاره د ده وجود په خاوره حرام ده، د وجود ته خاوره ضرر نه ورکوي. احد مبارک کې چې کوم شهیدان شوي وو، بیا خو هلته تقریب ډېر و، دوه شهیدان په یوه قبر کې دفن کړل. حضرت عمرو بن جموح او حضرت سعید بن جبیر رضی الله عنهما غالبا دغه دوی په یوه قبر کې پټ کړي وو. 40 کاله بعد 40 کاله بعد اوبه راغلې په دا قبرو باندې، دا د دوی دوه قبر لوڅ شو، چې قبر پاڼ شو نو قریبان ورغله چې دغه ځای نه نقل کړي بل طرف ته، چې لوڅ یې کړو دوی خو څه کوي، د دوی هغه جامې کفن هم نو خراب شوی، 40 کاله یې وتلي وو. حضرت معاویه رضی الله عنه په دور کې احد نه یو کاریز رایست، به اعلان وکړ چاته چې خپل شهید معلوم وي دغه نقشه په دغه لیار زه داسې کاریز تېروم، دغه مخکې چې کوم قبر وي وی باسئ د دغه ځای نه، چاته چې په دغه نقشه برابر باندې ځای معلوم و نو یو څوک جګ شو د خپل قبر رالوڅوي، چې کله هلته ورسېد قبر ته کلنګ خو خاوره درکو نه لګېږي، کلنګ یې د دغه شهید په پښه ولګېد، تازه وینې ته راووتې، او غالبا قطعي خو نه شو ویلی. دا 3 کاله مخکې زه عمرې ته الحمدلله تللی یم، هلته حاجیانو راته وویلې وایي 6 میاشتې مخکې دلته په احد کې غټ جومات یې شروع کړی، دا بوکلینونه نه دي، دا ماشینان، دا مځکې راتوشپلې چې دلته دا ځای صفا کړي او جومات وکړي، دلته قبر راووت، تازه وینې تر به یې دی، تازه وینې. وایي خلکو ویډیو یې هم تر کړي چې تر څو پورې پوجان را خبرېده، خلکو تصویرونه تر وایسته، ویډیوګانې تر وکړې، خو چې هغه حکومت خلک پر راورسېده بیا خلک تر منې کړه یو نقل کړو چې چیرې یې وړ. نو که هغه شهید وي د احد نو قطعي فیصله خو ما ته تورې چې نه شو کړی، نو 1400 کاله یې وتلي. اوس تازه وایي چې دا بوکلین ژۍ په لګېدلې وې، وینې شوی تازه وینې تر خوټېدې، نو وجود هم نه خرابېږي. د شهید ژوندون قرآن ویلی چې دا ژوندی ده، د دغه نه د انبیاو ژوندون ډېر فوق ده، پس له دنیایي مرګ نه چې دنیا کې د دنیا نه جامې بدلې کې لاړ شي، په قبرو کې د انبیاو ژوندون تر شهیدانو نه فوق ده، حتی چې د دوی د ژوند اثر دنیا ته هم راښکاره ده. سړی چې شهید شي اگر که الله تعالی مړ ورته ویلي چې مړ مه ورته وایي، ژوندی ورته وایي، خو په احکامو د دنیا کې مړ ده، د ده دنیا تقسیم کېږي، میراث کېږي. د دې ښځې چې عده پوره شي 4 میاشتې 10 ورځې بعد بل څوک واده ورسره کړی شي. دا د موبایل والا ولکه هغه وکړي، دا د دوی د ښځو سره نکاح روا ده، د شهید ښځې سره چې عده یې تېره شي. اما د انبیا علیهم السلام د بیبیانو سره تر مرګه پورې چې بیبي تر څو مري تر هغه وخته نکاح د بل چا نه ده روا. حضرت نبی علیه السلام دنیا نه تللی،
په 10 هجري کې ازواج مطهرات بعضې تر 950 هجري پورې ژوندی دي 950 هجري پورې نو تقریبا 40 کاله وروسته هم چا نکاح ورسره ناروا او چا نکاح نه ده ورسره کړې نو د انبیاو ژوندون خو تر دغه نه ډېر فوق ده د انبیاو عبادت په قبرو کې نبی علیه السلام خپله بیان کړی د حدیث مسلم شریف ته د معراج په واقعه کې چې زه تلم د بیت المقدس په طرف ابراهیم علیه السلام مې په قبر کې ولید چې په لمانځه ولاړ و حضرت موسی علیه السلام هغه سره غوندې غونډۍ وه چې د په علاقه تېرېدو سره غونډۍ وه د هغې په څنګ کې خلک و ما ولیدو چې دی په لمانځه باندې ولاړ و او یو وخت کې حضرت نبی علیه السلام بیت الله شریف ته طواف دپاره ځي عمره ده که حج ده د مسلم شریف روایت ده حضرت نبی علیه السلام د ملګرو نه پوښتنه کوي دا کومه کنده ده نمونه یې پلانکی خوړ وادي ازرق زه حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام په اوښ باندې سپور وینم په اوښ سپور یې وینم او هغه شی چې اغوستی دی هغه هم د وړیو دي ګورئ هغه هم د وړیو دي له جوار الی الله تلبیه ویئ بیا یو غونډۍ ته چې وخته دا کومه غونډۍ ده وادي حرشا زه حضرت یونس علیه نبینا علیه السلام وینم چې په اوښه سپور ده هغه د اوښې مهارې چې په پزه کې پړه چې هغه د خرماو د پاڼو ده او دی تلبیه ویې زه وینم چې دی په تلبیه لګیا ده موسی علیه السلام څه وخت تېر ده یونس علیه السلام څه وخت تېر ده 2000 کاله کېږي نبی علیه السلام یې دلته ویني خو دا ځان ته خبره ده چې دا کیفیت روحاني ده هر څوک یې نشي لیدی جبرائیل علیه السلام راغی پیغمبر علیه السلام ته ویلي چې دا تا په بیبي حضرت عایشه باندې د ما سلام ویایه د بخاري شریف روایت ده حضرت پیغمبر علیه السلام ام المؤمنین ته ویل چې یا عایشه هذا جبريل يقرئك السلام دغه د جبرائیل علیه السلام راغی په تا سلام یې حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها ورته وعليه السلام ورحمه الله ترى ما لا ارى تعني به رسول الله صلی الله علیه وسلم د بخاری شریف عبارت دي امام په د سلام جواب ورکو به ورته ای رسول الله ته ویني زین وینم دواړه ګډ ناشتي جبرائیل علیه السلام نبی علیه السلام ویني او حضرت عایشه رضی الله عنها نه ویني دا خلک چې انکار کوي ځکه کوي چې خدای نه ویني ځکه انکار کوي چې نشته نبی علیہ السلام په طواف کې ویني نبی علیہ السلام په قبر کې ویني ځکه دوی ته حقیقي حیات ثابت ده حقیقي حیات غږېدا راغلی دا یو څو کاله مخکې یو حاجي یو واقعه راته بیان کړه چې دلته یو څوک 40 کاله خدمت کړی په مدینه منوره کې وای ته ویلې چې ما نبی علیه السلام په دا 40 کاله کې په خوب باندې ولیدلی خو یو ورځ زه په خدمت لګیا یم یو کوچي راغی د جومات نه د باندې اوښ وتړه راغی روضې مطهرې ته سلام یې ور واچو السلام علیک یا رسول الله وای په دغه غوږو مې جواب واورېده چې د یو طرف نه یې ورته ویلې وعلیک السلام یا حبیبي بیا وای دغه کوچي ورته ویل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم لور مې پیغله ده پلانکی هم رانه غواړي پلانکی هم غواړي کوم یو ته یې ورکړم بیا مې په دغه غوږو جواب واورېد چې پیغمبر علیه السلام ورته دواړه ښه خلک دي چې هر یو ته یې ورکوي د ما اجازه ده بیا دغه کوچي سلام ورکړو د خدای پامانۍ ته روان شو وای ما زه ټوله ورځ په ژړا تېره کړه چې دغه سره وغږېدو مشوره ورکوي او ما په خوب هم نه دلدلی چې شپه شو په خوب مې ولید پیغمبر علیه السلام چې ومې لید نو ورته ومې ژړل چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم 40 کاله مې دلته تېر کړه ما په خوب هم ونه لیدې او نن د دغه کوچي سره خبرې هم کولې نبي علیه السلام راته وویلې تا ځکه نه یم لیدلی د تا سره مې خبرې نه دي کړې تا په ما باندې د مړه ګمان ده مړی د خلکو سره نه غږېږي د ده په ما د ژوندي و زه ژوندی یم نو ژوندی ژوندي ته مشوره ورکوي هر څه نقصان په موږه کې ده په موږه کې دا صحیح احادیث دي ګورې زه چې خبر درته کوم په حواله یې درته کوم چا چې اشتباه راتله نو مسلم شریف دې ګوري اصح الکتب
بعد القرآن په دې کې اختلاف دی چې بخاري شریف اصح الکتب ده که مسلم شریف اصح الکتب ده. د اهل مغرب په رایه باندې مسلم شریف اصح الکتب ده، د نورو په رایه باندې بخاري شریف. خو که بخاري شریف ته که مسلم شریف ته دواړه صحیح احادیث کې جمع دي، صحیحین ورته وي، صحیحین. نو هغه کې ټول دغه واقعات راځي. د دې د قبرو د عبادت خبره نبی علیہ السلام معراج کې چې په اول اسمان کې ابراهیم آدم علیہ السلام ولید، سلام اور واچو، جواب راکو او راته مرحبا بالنبي صالح و ابن صالح. غږیږي ورسره. بیا دوم اسمان کې، دریم کې، څلورم کې، پنځم کې، شپږم کې، پوم کې آدم علیہ السلام ویني، حضرت هارون علیہ السلام ویني، موسی علیہ السلام ویني، ابراهیم علیہ السلام ویني، ادریس علیہ السلام ویني، عیسی علیہ السلام ویني. دا ټول انبیا خبرې ورسره کوي. ژوند شته که نشته؟ او بیا چې اسمانو ته بیرته راګرځي، موسی علیہ السلام ورته وایي څه دې تحفه دې راوړه امت ته؟ لمنځونه څومره؟ 50 لمنځونه. دی ورته نشي کړی د امت. بیرته الله ته رجوع وکړه، زارۍ ورته وکړه چې دا لمنځونه در کم کړي. بیرته نبی علیہ السلام چې الله تعالی بیا 50 لمنځونه ورپرېږدي. بیا راځي، بیا موسی علیہ السلام 15 تر کې دی ورته 15 راپرېښه، وایي نشي کړی. نو راځي موسی علیہ السلام اظهار د شفقت په دغه امت کوي چې لمنځونه 50 ته راځي. مسلم شریف صحیح عبارت دي که نه دي؟ صحیح حدیث مبارک دی مسلم شریف. ورسره غږېږي، نو وارې تګ وراتګ کوي، 15 لمنځونه مات کېږي او دوی یې چې مړه دي. چې څوک یې چې مړه دي نو خود به یې ورته فیض دی وي. د جماعت حیثیت یې بولي، جماعت العیاذ بالله. زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده انبیا ژوندي دي په قبرو کې، او ژوند دی دنیوي ژوند ده صرف مکلفیت ساقط ده. ټول بتمامه بجسده ټول ژوندي دي. او دا څه کوي د ویښتانو مبارکه او الحمدلله په دا اوس یو سفر کې ما د حضرت صلی الله علیه وسلم د ګیرې مبارکې ویښته ولیدې او چاره وکړو. نادره درته وکړم دا ویښتانو کې د حیات خبره. دا ویښته داسې د ترک نه راغلی، سند هم ورسره و، هغه لیکل سند ټول ثبوت ورسره و. دا چې راغلی د خواجه صاحب ځای ته، خواجه خان محمد صاحب ځای ته چې پارلی راغلی، خواجه صاحب خپله بیا چې دا چاته ورکړی وی یو ویښته و موږ راوړ. دا ویښته وخت په وخت لویېدو لکه د ژوندي سړي ویښته لویېږي. ګورئ دومره کنکای ویښته ټوټه مې راوړې وه، لویېدو چې مات شو، اوس 15 ویښتان ته جوړ شو، هر یو لویېږي دغسې. او دا شاهي کیله کې لاهور کې په شیشو کې بند دي، هلته مې یو ویښته مبارک د نبي کریم صلی الله علیه وسلم شته. الحمدلله هلته هم زه ورغلی. یو خلیفه صاحب ویلي چې ما درود شریف ورته شروع کړو، چې 10م وار ته مې درود شریف رسوو، د نن په بنده شیشه کې دا ویښته په حرکت شو. خو مخکینیو خلکو ته قدر و. بخاري شریف کې یو روایت راځي، یو عالم بل ته وایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ویښته مبارک د حضرت انس رضی الله عنه د خاندان نه موږ ته په لاس راغلی دی، موږ کره هغه هم شته. هغه ورته وایي چې زه خو د ټولې دنیا په عوض کې چې ټوله دنیا د ما وایي زه به دومره نه وم خوشحاله شوی، که یو ویښته د حضرت صلی الله علیه وسلم د ما په کور کې وای زه به په دغه ډېر خوشحاله وم. نو الله وایي شهداو ته مړه مه وایئ دا ژوندي دي، ولکن لا تشعرون، تاسې شعور نه لرئ، نه پوهېږئ د دوی په ژوند باندې. ولنبلونکم بشیء خامخا موږ وازمویو تاسې په یو شي من الخوف د ډار والجوع د لوږې ونقص من الاموال په نقصان د مالو والانفس د ځانو والثمرات د میوو. چې صبر کوي که نه وبشر الصابرین، زیری ورکړه صبر کوونکي ته. دغه دوه قسمه تفسیر دي. زه به تاسې ازمویم خامخا په یو شي من الخوف د خوف چې د الله نه ډارېږئ که نه. خوف من الله فرض ده که نه ده. او جوع لوږه به در باندې راولم، قحطۍ چې تاسې صبر کوي که نه. نقص من الاموال، مالونه سیلاب یوړه، ګلۍ په وشوه، بل تاوان ورغی، صبر کوي که نه. په ځانو به په تاسې باندې امتحان راولم، مرض، مرګ، صبر کوي که نه. ثمرات په میوو باغونه به ټول ګلیو وي ختم شي، صبر کوي که نه. یوه معنا ده. دومه معنا خامخا به زه وازمویم تاسې په یو شي من الخوف د خوف نه، د دښمن نه ډار،
جهاد مع خلک وي کفار به ډېر چې ته اوس صبر کې کنه والجوع الوګه روژه به در باندې فرض کوم چې اوس د ما دپاره دا یو ورځ لوږه تېروې کنه ونقص من الاموال په نقص د مالو زکات در باندې فرضوم چې لږ لږ په 40,000 کې 1,000 روپۍ د ما په حکم ته اوس ورکوې کنه والانفس د ځانو چې په ځان به تب او مرضونه در باندې راولم وثمرات میوې اولاد به دې وژنم چې صبر کې کنه نبی علیہ السلام د چا چې زوی مړ شي ملائکه چې روح یې سي پورته الله تعالی پیتره تر وکي تاسو د ما د بنده د زوی روح قبض کو دی وته چې او بیا ورته تاسو د ما د بنده د زړه میوه ورته ویل د اولاد د زړه میوه تر واخسته وای او وای د څه ویل وای د ویل انا لله و انا الیه راجعون الحمد لله انا لله و انا الیه راجعون حمد وی الله لرا دا مرګ یو نعمت ده خدای په زوی را کړی وو اوس په خپل رانه واخست موږ ټول دي الله تعالی کېدونکي نو الله تعالی ملائکه ته په جمعه په جنت کې یو کوټه ورته جوړ کړي نوم بیت الحمد پکې کېږي زبدا امتحان په تاسو راول صبر کې کنه خو صبر ورکون کې تزيري ورکزيري په جنتو سره صبر کون کې کوم صبر کون کې الذين اغ صبر کون کې اذا اصابتهم مصیبه کله چې ورسیږي دې ته کوم مصیبت قالوا دی وی انا لله و انا الیه راجعون موږ ټول دی الله او الله ته رجوع کوونکي دغه صبر کوونکي سره الله څه معامله کوي اولئک علیهم صلوات من ربهم دغه کسان چې دي په دوی باندې بخنی دی له طرف د رب د دین او رحمت و اولئک هم المهتدون او خاص دوی په هدایت باندې سملیار بندون کې دي سورات په معنا د رحمت راځي خود ته ګناه بخنی دي دا د الله د رحمت اثر دو بیا رحمت صراحتا سے ذکر کی ان الصفا والمروه من شعائر الله د نبی علیہ السلام نمخ کې بیت الله شریف کې حج سلسله خو جاری و خو د ابراهیم علیہ السلام دی وخت به خلکو کول خو په صفا غونډې باندې یو بوتي خو مشرکینو په مروه باندې بل بوت التا نر د صفا غونډې په سر د نر په شکل بوت جوړو اصاف او الته په مروه باندې د خځې په شکل بوت جوړو نائله دوی بچ سای په مابین د صفا او مروه کې کړه نو په صفا غونډې ته بچواره لږه بوت به سجدا وکړه بیا بچ مروه ته لاړ یو بوت ته به سجدا وکړه کله چې اسلام راغی خلک د بوتانو او د بوت پرستی په قباحت پوه شو چې بیا حج پر شو عمرې شوه نو خلکو صفا او مروه په منځ کې دا سعی ګناه ورته لیدل کېده په زړه کې خپګان ورته محسوس کېده چې په دغه وختو کې دغه ځای خو موږ شرکونه کړی دي اوس په داسې صفا او مروه په مابین کې تګ راتګ ناروا وي خدای پاک مو پوي نسی الله آیات نازل کړ چې نه دا د الله د دین د تعظیم ځای نه دی ګوره دا بعض خلک د ناپوهي دی وجه نه نیک کار وي خو چې بدعمله خلک کوي دوی دا عمل نه کوي خو د پلان قایم کوي پلان قایم کوي دا اوس چیرې تللی وم یو ملا وایي د خولې نه دا الفاظ ووته ذاتي والله اعلم چې څنګه ملا و وایي ویلې چې په کوم ځای کې چې یهود ګیرې پرېږدي هلته په مسلمانانو واجب ده چې ګیرې ورښیي وایي په عام مجمع کې ویلې ولې واجب ده چې د یهودو سره په مشابهت نه کوي نو مالې د یهودو سره خو په مشابهت نه کوي په ګناه کې به منع کوي که دنیا کار کو هغه هم ته پرېږدي چې ودرې یهودی کې یهود به سبا مثلا د خانه کعبې احترام کې موږ به ځکه پرېږدو موږ به د یهودو مخالفت کو خو په یو صورت کې چې خپله خو په ګناه کې نه واقع کېږو د حیض مثلا مې ورته ویلې ځکه علما دې پوه شوه وایي بس موږ مشکل حل شو اول ملا خو ځکه ماته نه د کوله به دې وسره کېدل مال د حیض په مسله کې چې آیات نازل شو یهودو د حیض په حال کې د خځو نه دومره نفرت کوو چې په کوټه کې هم ګډې نه ورسره پرېښي خوراک چکا کې یو شی هم ګډ نه ورسره کول مسلمانانو چې د نبی علیہ السلام نه پوښتنه شروع کړه الله آیات نازل کړ چې د حیض په حال کې د خځې سره جما ناروا ده د نامنو تر زنګانو په لوڅ بدن پیدا اخیستل ناروا ده نور خوراک هم ورسره روا ده چکا هم ورسره روا ده پروتا هم په یوه بستره کې ورسره روا ده ښکلول هم روا دي غېږ ورکول هم دا ټول روا دي یهود چې په دې خبر شو
نو ډېره خوشکې وکړه دا سړی خو دې موږ یوه عقیده هم نه راپرېږدي په هر چیز کې دې موږ مخالفت کوي. 2 صحابه راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ویې چې آیا جما هم نه ورسره وکړو چې د دوی ښه مخالفت راشي؟ نبی علیه السلام ته خوشکه ورغله. ولې خوشکه ورغله؟ ګورې هغه خو د یهودو مخالفت خو که نه چې مخالفت وشي وایي خپله به ګناه کوي په مخالفت په داسې مخالفت کې چې خپله ځان په ګناه واقع کوي. مخالفت خو هغه دومره مخالفت ده چې شریعت راته ویلې دی ګډ خوراک نه ورسره کوي ته یې ورسره کا چې کاک نه ورسره کوي ته یې کا په یوه بستره کې ورسره څمله منافع ظاهري په تر اخله خو جماع نه خو شریعت منع کړی ته اوس د دوی د مخالفت د وجې نه جماع هم کوې خپل ځان په ګناه کې واقع کوې. نو دلته که کفارو شرک کړی ده دا خو په اصل کې د اسلام ځایونه دي خو په دغه ځای باندې خو حضرت هاجرې رضی الله عنها منډې کړې دي چې هغه اسماعیل علیه السلام د تندې نه مړ کېدو اوبه ورخلاص شوې قصه یې ډېره اوږده ده. نو یو وارې به صفا غونډۍ ته وخته چې ودرې څوک چېرې سړي تېرېږي که نه بیا مروې ته نو الله وی په دغه نه نیسمه ځکه دا خو د عبادت ځایونه دي. ان صفا والمروه من شعائر الله بېشکه صفا او مروه چې په مکه معظمه کې د دوه غرو نومونه دي دا د نښو د عبادت د الله تعالی نه دي. فمن حج البيت او اعتمر هر څوک چې اراده د حج وکړي د بیت الله شریف یا عمره وکړي فلا جناح علیه نو نشته څه ګناه په ده باندې ان یطوف بهما چې طواف وکړي په صفا او په مروه باندې. نور ومن تطوع خیرا هر څوک چې د خیر کوم کار کوي د خیر چې کوم کار هم کوي فإن الله شاکر علیم الله شکر قبلونکی او عالم ذات ده د خیر کارونه خدای نه بربادوي. صفا او مروه باندې خو د خیر کار ده. ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى بیا د یهودو قباحت خدای پاک ذکر کوي چې د نبی علیه السلام صفات یې پټ کړه. ان الذين يكتمون بېشکه هغه کسان چې پټوي ما هغه څه انزلنا چې موږ نازل کړي دي من البينات د ښکاره دلایل والهدى د اسبابو د هدایت نه من بعد ما بیناه للناس فی الکتاب پس له دې نه چې موږ بیان کړي وو خلکو ته بني اسرائیلو ته په تورات کې نو چې څوک بیا سره له دې نه چې موږ بیان کړي وو دی پټوي فاولئک دغه کسان چې دي یلعنهم الله په دې الله لعنت کړی د خپل رحمت نه لرې کړي دي ویلعنهم اللاعنون او لعنت وی په دې باندې لعنت ویونکي چې ملایکې انسانانو پیریانان دي. الا الذین یهودی وو د نبی علیه السلام صفات پټ کړي حکم د خدای پټ کړی اوس توبه وایسته خو په اخلاص توبه چې کومه ګناه یې کړه هغه یې پرېښوه څه خیل یې پرېښوه. الا الذین تابوا توبه یې وایسته واصلحوا د خپل عمل اصلاح وکړه وبینوا هغه کوم شی چې پټ کړي وو هغه یې ښکاره کړه. بیا نو په اولئک اتوب علیهم زه به رجوع کوم په ده باندې. اوس د دغه زموږ دپاره حکم دا ده سړي ډېر وخت منځونه قضا کړي روژې یې خوړلې د بنده حق یې خوړلی ځواني کې اکثره خلکو کې داسې معاملې ډېرې راځي خو وروسته په دین پوه شو خدای پاک په ترجمه کې شریک شو د علماو په مجلسو کې شریک شو الله یې زړه ته توبه ور واچوله توبه یې وایسته. اوس په نفس یې توبه خلاصېږي چې خدای بیا یې نه کړم که هغه زاړه لمنځونه به هم راګرځوي. صحیح په اخلاص توبه دغه ده چې توبه دې وایسته چې کوم لمنځونه دې قضا کړي هغه به راګرځوي چا روژې دې خوړلې هغه به راګرځوي چا یې بنده حق دې خوړلی هغه به ورکوي. اصل توبه دغه ده. دلته ګورئ هغه دی چې هغه مخکیني جرمونه و هغه یې بېرته ټول راوګرځول توبه یې وایسته اصلاح د عمل وکړه او هغه دوی چې کوم پټ کړي و هغه یې ښکاره کړه. بیا نو الله وایي زه توبه قبلوم وانا التواب الرحیم زه توبه قبلوونکی او رحیم ذات یم. ان الذين كفروا هغه کسان چې کافران شوي دي وماتوا او مړه شو وهم کفار په داسې حال کې چې دی کافرانو اولئک علیهم لعنت الله دا خلک چې دي هغه څوک دي چې په دې دي الله لعنت والملائکه چې دي ملائکو لعنت والناس اجمعین او د ټولو خلکو په دې لعنت. خو که ډېر وخت په کفر کې تېر په آخر کې ایمان راوړ بېرته د لعنت خلاص شو نه چې مړم په کفر کې شي نو بیا د الله او د ملائکو د ټولو خلکو په دې لعنت ده. خالدین فیها همیشه به وي دوی په دغه لعنت کې یا په دغه اور کې لا یخفف عنهم العذاب سپک به نه شي د دوی نه څه عذاب ولا هم ینظرون او نه به دوی ته مهلت ورکړل شي په قیامت کې چې اوس توبې وباسئ. دا مشرکینو نبی علیه السلام ته ویلې چې دا ته دایمو بتان نه منې چې دا خدایان نه دي خدایان ته خو د خپل خدای بیان راته وکړه چې دا تا خدای څنګه ده د سرو زرو جوړ ده د سپینو زرو جوړ ده اولاد لري ښځه لري څنګه ده. الله دغه آیات او قل هو الله شریف نازل کړ
اخو په اخر کې وایي دلته و الهکم اله واحد معبود تاسو یو معبود ده لا اله الا هو بل معبود نشته مگر یو دی ده الرحمن ډیر مهربانه الرحیم ډیر رحم لرونکی د په مسلمانانو باندې کفار دې استویل په دغه دلیل مختوی یا مو په درې څو شپې ته به تاسو سره ځایګو ته یې خدای یو ده دلیل علاوه دې د اسمانو په پیدایښت د ځمکې په پیدایښت او د شپې ورځې چې کله شپه وګديږي کله ورځ وګديږي او دا کشته چې په دریابو کې سفرونه کوي او دا چې باران نازلېږي او ځمکه پراشنه کیږي او دا چې قسمه قسم مخلوقات خدای پاک په دغه ځمکه کې پیدا کړي او دا چې مختلف بادونه ساړه او ګرم تیز نرم کله په یو طرف کله په بل طرف او دا چې دا باد ورېځې دي په مابین کې ولاړې نه اسمان ته خېږي نه کوزې رالوېږي په دغه ټولو کې دلایل دي د خدای پاک په وحدانیت باندې خو چې څوک عقل لري موږ په دنیا کې وینو چې په یو ملک کې دوه پاچایان نشي سره چلېدی په یو کلي کې دوه ملکان نشي سره چلېدی په یو جومات کې دوه امامان نشي سره چلېدی دستي جنګونه جنجالونه راځي که نه راځي که خدایان ډېر وای لو کان فیهما آلهة الا الله لفسدتا وروسته را روان ده بیا به دا نظام په دغه شکل باندې نه و دغه ټول د دې دلایل دي چې الله یو ده بل شریک نشته کوی بیا خو جنجال جوړېده